السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل ځان لپاره یا هم فوټوشاپ یا هم بل څه لپاره اعلاناتو لپاره ښایسته عکسونه ځان لپاره پیدا کړو چې هغه بکګراوند کې څه ونه لري، یوازې هغه تصویر اوسیږي یا هم هغه لوګو رقم یې اوسي، چې دا زیاتره په فوټوشاپ او د شیانو کې زیات کاریږي. تاسو کیدلی شي چې کله تصویر تاسو ته پکار شي تاسو لاړ شئ ګوګل کې ولیکئ چې دا تصویر هغې سره بکګراوند هم اوسیږي او بکګراوند اوسي، تاسو نشئ کولی د هغې نه په صحیح توګه استفاده وکړئ. بیا که تاسو چېرته ځینې په فوټوشاپ کې هغه راخلي، فوټوشاپ کې هغه هلته ایډیټ کوي، هغه بکګراوند یې ریموف کوي، او ځینې په فوټوشاپ باندې هېڅ پوهېږي نه او هغه تصویر پسې ګرځېږي، 1 ساعت یا 2 ساعته ګرځېږي تر څو داسې یو تصویر پیدا کړي چې هغه بکګراوند ونه لري. نو زه دلته یو آنلاین ویب سایټ تاسو ته ښیم چې په هغې سره تاسو کولی شئ هر ډول تصویر چې تاسو وغواړئ هغه تاسې پیدا کولی شئ. هغه که د حیواناتو، نباتاتو اوسي، خو هغه تصویر بکګراوند هم نه لري، یوازې لوګو په شان رقمه راځي، یعنې ډېر ښایسته تصویر رقمه راځي. نو دا چې څنګه کولی شو داسې تصویران په اسانۍ سره پیدا کړو، کیدلی شي داسې تصویران تاسو هېڅکله نه یادوم، خو کیدلی شي ډېر په سختیو ګوګل کې پیدا کړئ. او همیشه خلک چې غواړي چې تصویران راډاونلوډ کړي د څه په اړه باندې هغه ګوګل ته ځي، خو دلته زه تاسو ته یو آنلاین ویب سایټ ښیم چې دا هر ډول تصویران چې تاسو وغواړئ بکګراوند یې ریموو اوسي، تاسو چې هغه راډاونلوډ هم کوئ په خپل موبایل کړي، موبایل کې د هغې بکګراوند هېڅ اوسي نه، یوازې هغه د تصویر اوسي، همغه تصویر چې څومره اوسي همغه راډاونلوډ کېږي، یعنې هغه مکمل تصویر لکه سکرین شاټ رقمه داسې څه نه کېږي، ډاونلوډ کېږي او یوازې لوګو په شان باندې تاسو استفاده کولی، لوګو په شان باندې هر ډول استفاده ترې کولی شئ، یعنې د لوګو په شان باندې به دا اوسي چې نور بکګراوند څه نه ورسره اخیستل کېږي. نو د دې لپاره به تاسې لاړ شئ په ګوګل ته، ګوګل کې به سرچ کوئ چې cleanpng.com. تاسې به څه وکړئ، لاړ به شئ ګوګل ته او cleanpng.com باندې به البته سرچ وکړئ. کله مو چې دا سرچ کړ لږ به منتظر شئ تر څو دا ویب سایټ راشي. دلته اوس تاسې ګورئ، دلته هر ډول نباتاتو او حیواناتو تصویران دي، دا اوس بکګراوند نه لري. دا که تاسو راډاونلوډ کړئ نو یوازې دا زه اوس دا غواړم چې راډاونلوډ کړم، تاسو که چېرته دا راډاونلوډ کړئ یوازې تاسو ته دغه دا څه چې تاسې ګورئ دا تصویر کې یوازې دغه راډاونلوډ کېږي، نور څه نه راډاونلوډ کېږي، چې دا نور بکګراوند هېڅ نه ورسره ډاونلوډ کېږي. که تاسو دا راوامخلئ بل ځای کې استفاده کوئ، یوازې دغه تصویر چې تاسې ګورئ په دغه تصویر کې چې څه ګورئ یوازې دغه رااخیستل کېږي، هغه نور شا هېڅ ورسره نه رااخیستل کېږي او نه ځای نیسي. او همداسې که تاسې غواړئ چې په خپله خوښه باندې دلته یو څه په اړه باندې سرچ وکړئ بیا هم کولی شئ. مثال په ډول زه امازون یا لوګو یې راته پکار ده یا یو لیکنه یې راته پکار ده، هغه دلته تاسو دلته سرچ کړئ. نو تاسې دلته ګورئ دا ډول، دلته که تاسې دا راډاونلوډوئ هر څه چې راډاونلوډوئ په خپله خوښه باندې تاسې داسې یو څه راډاونلوډولی شئ چې دوی سره بکګراوند نشته دی. تاسو دا وګورئ زیاتره وخت دا خلک څنګه کوي، کاروي په خپله کمپیوټر یا هم څه لپاره. تاسو دا ګورئ دا که چېرته تاسو راډاونلوډ کړئ پري ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک کړئ، پري ډاونلوډ باندې تاسو کله کلیک کړئ د دې بکګراوند نه ورسره راځي، دغه د کمپیوټر شاته چې څه دي دا څه نه راځي. دا که تاسو راډاونلوډ کړئ یو ځای کې استفاده کوئ فوټوشاپ یا بل ځای کې، یوازې تاسو کولی شئ د دې بکګراوند ته بل څه مه اډ کړئ، خو تاسو ته چې راډاونلوډ کېږي تاسو ته به یوازې دغه څه راډاونلوډ کېږي چې دا ګورئ په دغه تصویر کې چې څه درته معلومیږي یوازې دغه راډاونلوډ کېږي، هغه بکګراوند نه ډاونلوډ کېږي. او همداسې که تاسو دلته نور څه غواړئ، نور څه په اړه باندې غواړئ تاسو کولی شئ هر ډول وګورئ، دا ډول تاسې کولی شئ په دې ډول باندې دلته خپل خوښه باندې هغه څه چې تاسو غواړئ هغه راډاونلوډ کړئ. دلته که تاسې د نور څه غواړئ دلته سرچ وکړئ، انیمل غواړئ، انیمل نور هر څه تاسو کوئ دلته ټول تصویران راځي. زه دلته لیکم چې کینګ لیکم یا هم کینډوم لیکئ، هر څه چې لیکئ کینګ یا هغه تاسو پرې سرچ کوئ کوم تصویر تاسو ته پکار دی. دلته تاسو وګورئ دا که تاسو چېرته راډاونلوډ کړئ نو دلته به یوازې دغه زمري دا به راډاونلوډ شي، هر ډېر ښایسته ښایسته عکسونه دلته پیدا کولی شئ، څنګه چې تاسو وغواړئ هغسې پیدا کولی شئ په دې ډول. نو دا دا چې څنګه کولی شئ دا ډول تصویران پیدا کړئ، لکه څنګه مې طریقه وښوده cleanpng.com ته به راشئ او دا تصویران ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ پیدا کړئ او بدون له بکګراوند څخه تاسو کولی شئ دا تصویران را پیدا کړئ او کوم ځای کې چې تاسو غواړئ استفاده کړئ هغلته استفاده کولی شئ.